لغمان کې د 10 میلیون افغانیو نغدي مرستې سربیره شاوخوا 2000 بېځایه شویو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې د ویش لړۍ رسما پیل شوه. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني لغمان ولایت ته تللی ترڅو د وروستیو جګړو له کبله د بېځایه شویو کورنیو سره د نغدي خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې د ویش لړۍ پیل کړي. نن د لغمان په مرکز کې په دې جوړه شویو مراسمو کې پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني وویل چې له بېځایه شویو کورنیو سره به اوس مهال د 10 میلیون افغانیو نغدي مرستې 2000 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې د رسمي ویش ترڅنګ په احتیاطي ډول تر 15 میلیون افغانیو پورې نغدي مرسته هم ترسره کړي. 10 میلیون افغانی پول نقد، 5 میلیون افغانی پول حالت اضطرار، برای 2000 فامیل کمک‌های مواد غذایی شامل آرد و روغن و برنج و شکر، مواد غیر غذایی یعنی بسته‌های غیر غذایی که مواد لوجستیکی و آشپزخانه هست و در عین وقت مجا دارد که از سازمان‌های همکار یا سازمان‌های بین‌المللی هم سپاسگزاری و تشکر بکنم که در همکاری با اداره ولایتی ما و همکاران ما اینا هم برای 2000 فامیل از آدرس WFP ما کمکایی را در نظر داریم. په جوړه شوې غونډه کې د لغمان والی رحمت الله یارمل وویل چې له ټولو هغو بېځایه شویو کورنیو سره به مرستې ترسره کیږي چې د وروستیو جګړو له کبله بېځایه شوي دي. د همدغه بدمرغې جګړې له امله زموږ په سلهاوو کورنۍ بېځایه شول. حکومت د دې ترڅنګ چې باید جګړه وکړي، جګړه مدیریت کړي، دغه بېځایه شوي کورنۍ هم د پامه نه دي ایستلي او په همدغومره اساس وخت کې جناب وزیر صاحب خپله تشریف راوړي او دې خلکو ته رسیدګي کوي. په دې غونډه کې د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي وویل چې یادې مرستې د بېځایه شویو کورنیو بسنه نه کوي او همکاره مؤسسات او نورې ټولنې هم باید د جګړې له قربانیانو او بېځایه شویو کورنیو سره مرستې وکړي. هغه ولسونه چې په دا 3 میاشتو کې درد لیدلی، دا 3 میاشتې دلته جنګونه په دې ولسوالیو کې، دا په دې معنا نه دي چې هغه څوک کوره راغلي دي او یوازې هغوی مستحق دي، هغوی خو مجبوره سوي دي د ډزو له لاسه کور پرېښی، مګر هغه خلک چې دا 3 میاشتې مزدوري نه ده کړې او د مرمۍ لاسه په کور کې پټ سوی ده، هغو ته هم لاس ورکول پکار دي. موږ په ملل متحد هم غږ کوو، په خپل ولسمشر باندې ټولې ادارې د لغمان ته توجه وکړي او د لغمان دی غریب ولس سره د کومک وکړي. د یادونې وړ دی چې په لغمان ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بېځایه شوي دي.